د جمعې د فضیلت په باره کې یو داسې حدیث چې سړی واوري نو سړی حیرانه شي چې دا څومره فضیلت والا ورځ ده. او د حدیث د روایت د اوس الثقفي رضی الله تعالی عنه روایت مانی او دا حدیث سنن ترمذی کې مشته او مسند احمد کې مشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وانصت. څوک د جمعې په ورځ باندې یو پنځه کارونه وکړي، یو غسل وکړي او ښه پوره غسل وکړي، کامل غسل وکړي، او دویم وختي جومات ته لاړ شي او ډېر وختي لاړ شي د جمعې په ورځ، او ومشا ولم يركب پیاده لاړ شي، سوړ لا لاړ شي، او ودنا من الامام امام ته نږدې کیني، واستمع او خطبې ته غوږ کیني، وانصت او چپ کیني، خاموشه کیني، او ولم یلغو لغو کار ونه کي، څه بې فایدې کار دې نه ونه شي، نو کان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې سړي دپاره په هر قدم باندې د یو کال عمل ولیکلی شي. اجر صیامها و قیامها، په یو قدم باندې د یو کال روجي او د یو کال قیام اللیل د شپې د تهجدو. دا څومره لوی د اجر والا حدیث دی. مثلا یو انسان دی او هغه جومات نه کور دومره لرې دی، یو 500 قدمونه یې واخیستل او دا جومات ته رالی او په دې 5 خبرو باندې عمل وکړو کومې چې په دې حدیث کې ذکر شولې، نو دا داسې دی لکه 500 کاله روجې نیولي او 500 کاله یې د تهجد لمونځ کلی، قیام اللیل یې کلی.